حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي اتقوا الظلم، ای زما امت د ظلم نه ځان وساتئ، د ظلم نه ځان وساتئ، ځکه چې فإن الظلم ظلمات یوم القیامه، د قیامت په ورځ به دا تورې تیارې کوي. قرآن کې الله تبارک وتعالی دې ته اشاره کړې ده د قیامت په ورځ به مؤمنان د خپل نور په رڼا کې ځي حساب کتاب. دا کافران به کوشش وکړي، دا فاسقین به کوشش وکړي په دې مسلمانانو پسې به ور وځغلي، هلته به یو فرشته راسي دی به ودرېږي خبردار چیرې ځي د بل په رڼا کې نسه کړلی د ځان لپاره به دې رڼا تیارول. دا ظالمان به په هغه وخت کې په تیارګۍ کې روان وي، په تیاره کې ځکه د الله رسول وایي الظلم ظلمات یوم القیامه، د قیامت په ورځ باندې کم ظلم چې څوک کوي هغه به تیارګۍ وي د ده لپاره. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما، صحابي ته وایي د خپل ورور مدد وکړه که ظالم وي که مظلوم وي. دی وایي یا رسول الله د مظلوم مدد خو به وکړمه، د مظلوم مدد خو به وکړم، افرأیت ان کان ظالما، البته چې ظالم و د دې مدد څنګه وکړم؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي تمنعه من الظلم، د ظلم نه یې راوګرځوه، د ظلم څخه راوګرځوه، در غاړه ونیسه، آخرت نه لرې، حساب کتاب نه لرې، ولې را ظلم کوې؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لیس منا من مات علی العصبیه، نن سبا خو د قوم پر سطح باندې هم ظلمونه شروع دی. په قوم کې یو ظالم پیدا سي یو بدي وکړي، دا ټول قوم یې تر شا ودرېږي، دا ټول قوم یې تر شا ودرېږي. په قوم کې که یو داسې ظالم پیدا سو چې هغه پر دې ملت باندې ظلم کوي، ټول قوم د هغه تایید کوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم څه فرمایي لیس منا، زما د امت څخه نه دی، کم بدبخته نه دی من مات علی العصبیه، که د قومیت پر خاطر باندې مړ سو، قومیت پر خاطر باندې مړ سو. زما تربور دی که تورې که سپین دی که ظالمې زه به کوم سبا ما ته په ښه باندې راځي. دا ته عصبیت وایي. واوره امته که پر دې عصبیت باندې پر دې عقیده باندې څوک مړ سو دا سړی وایي د الله رسول وایي لیس منا، دا زما د امت څخه نه دی. په بل ځای کې وایي مات علی جاهلیه، د الله رسول وایي پر جاهلیت باندې مړ سو. جاهلیت څه مطلب؟ هغه چې کس چې ایمان نه راوړي د دې چې کوم سزا د هغو کسانو پر لار باندې ولاړ دی. نن خو د قوم پر سطح باندې ډېر سخت ظلمونه شروع دي. په قوم کې یو خبیث پیدا سوی که نه، دا ټول قوم د هغه در شا ولاړ دی، د هغه تابعداري کوي. قوم واوره دا دنیا تیره ده، د دې ظالم په معویت به تا ته څه شته لاس راوړي؟ خالق دې د زړه پیرزوینه ورباندې راله، لا هم په عصبیت کې داخل سوې ولاړه د امت ته ووتلې، ولاړه د امت ته ووتلې. که ستا بچی وي ظالم وي او ته ورسره مل پاته سولې، تا یې تایید وکړي، ولو که په ژبه تاییدي، که په لاس تاییدي، که په سترګه تاییدي، که په زړه تاییدي، ان تر دې که دې د زړه محبت ورسره وکړي، د قیامت په ورځ به د الله د رسول په امت کې نه یې. لیس منا، د الله رسول فرمایي که نه لیس منا، زما په امت کې نه دی، زما د امت نه وتلی دی هغه کس چې هغه پر عصبیت باندې پر قومیت باندې دا مړ سي، دا زما د امت څخه نه دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حضرت کعب بن عجرة رضی الله عنه څخه روایت دی خرج علینا ونحن 9، موږ یو 9 کسان سره ناسو د الله رسول راغی. نبی علیه الصلاة والسلام څه فرمایي؟ دا خپل صحابه ورته وایي انه ستکون بعدي امراء، زما نه وروسته باچاهان راځي، زما نه وروسته وزیران راځي، زما نه وروسته والیان راځي، زما نه وروسته قومندانان راځي. ستکون بعدي امراء، زه نه وایم د الله رسول فرمایي زما نه وروسته امراء باچاهان راځي. چش به کوي، چش به کوي؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي دا به درواغ جنان وي، ګرده به درواغ جنان وي. د امت فاسق خلق، د امت هغه کمې ترتبې والا خلق، هغه چا چې به په سرخان او ډوډۍ نه راګډوي هغه به پر تا باندې حکمران سي. ته نن لږ سترګې سره ولغړوه، ستا که نسته دا کسان،
ته یې لږ وګوري شاوخوا ته کم کسان پر ما او تا مسلط دي قسم به خدای که د دوو حیواناتو ډوډۍ سره بېلوای سي دا نن سبا پر ما او تا ولایت کوي خبره به صفا کوو د الله رسول فرمایي زه نه وایم د الله د رسول قول دی د الله رسول فرمایي د قوم هغه سفیه خلک د قوم هغه باعقله خلک د قوم هغه خلک چې هغه کسان یې هېڅ نه بولي دا به حکمرانان سي درواغجنان به حکمرانان سي د الله رسول څه فرمایي اوس د جبه خلک هغه کسان چې د جبه تاواني هغه دلته اوس ښکاره کېږي نبي علیه صلات وسلام وایي من صدقهم بکذبهم که د هغوی درواغ چا رښتیا وبولل او ویل چې و دغه رقم دی باچای سلامت یا وزیر صاحب بلکل دغه رقم دی قومندان صاحب بلکل دغه رقم دی دا کسان ستا د چاپلوسیان بلکل دغه رقم دی او بیا څه ویل نبي علیه صلات وسلام فرمایي او بیا ویل وامانهم على ظلمهم او د دې ظلم یې تصدیق کوي چې و دغه رقم دی لیس مني د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا کس زما څخه نه دی ولست منه او نه د زه د ده نبي یم لیس مني نه دا زما د امت څخه دی ولست منه نه زه د ده نبي یم او آخر کې بل هم وایي ولیس بوارد علی بکوثر او د حوض کوثر په ورځ باندې قیامت په ورځ باندې د حوض کوثر خواته به ما ته رانږدې کېږي لا هم نه هغه د رجب تواني خلق د خدای دپاره الحب فی الله والبغض فی الله د الله رسول فرمایي هغه کسان چې د الله په خاطر د چا سره مینه کوي هغه کسان چې د خدای په خاطر د چا سره بغض ساتي دغه د الله محبین کسان دي الله تبارک وتعالی وایي د دې دپاره جنتونه شته د جیبه ځان مه تاواني کوئ څه به لاسته راوړې نن سبا خلک د یو تمعې په خاطر باندې د یو لالچ په خاطر باندې بقاعده د دې خلکو سره ناسته پاسته کوي اخر انجام به د دې کسانو څه وي خو دا د الله د رسول روایت دی که په څوک په دې کې مازې خالي معمولي برابر په دې کې شک وکړي دا د ایمان نه ووتی دا د ایمان نه ووتی په ځای کې وایي ومن لم یصدقهم بکذبهم که د دې درواغ وبلل چې درواغ وایي رښتیا به نه دا رښتیا نه دي دا به درواغ دي دا ته درواغ وایه او ولم يعنهم على ظلمهم نه پر ظلم باندې د دې کومک وکړي د الله رسول وایي نه په ظلم باندې د دې کومک وکړي او وایي څه وایي فهو مني دا زما امت دی وانا منه زه د ده نبي یم وهو وارد علی بحوضي دی به د قیامت په ورځ حوض کوثر لره راځي که نه دا به د قیامت په ورځ حوض کوثر له راځي اوس نو فیصله خپله پر هر چا باندې ده که د کوم خوا سره ځان مل ساتي یو صحابي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي یا رسول الله زه د خپل قوم سره محبت کوم مینه ورسره کوم دا هم په عصبیت کې راځي نبي علیه الصلاه والسلام فرمایي نه العصبیه ان تعین قومك على ظلم ولكن من العصبیه ان يعون قومه على ظلم نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي دا نه معنی چې ته خپل قوم مه خوښوه د خپل قوم سره ښه اړیکې مه ساته د خپل قوم سره وسیله رحمي مه کوه یا دا عصبیت نه دی عصبیت د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه دی چا چې د خپل قوم اعانت او مدد وکړي هغه پر ظلم باندې ولاړ دی هم ورسره ودرېدي دغه ته عصبیت وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس منا من مات على العصبیه هغه کس چې پر عصبیت باندې ومړ هغه کس چې په عصبیت باندې ووژلي هغه زما د امت څخه نه دی هغه زما د امت څخه نه دی ځکه الله وایي ولا ترکنوا ای امته الله جل جلاله آیات مبارکه دی ولا ترکنوا الى الذین ظلموا محبت مه کوه ورسره مه نږدې کېږه هغه کسان چې په نړۍ کې یا په معاشره کې په ظالمانو مشهورې د دې سره نږدې مه ځه فتمسکم النار کنې په انجام کې به دې الله په اور وسوځي بیا به څه کوې لیس من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون بیا به دې د الله نه علاوه بل دوست چېرته پیدا نه کړې که بیا به د الله نه علاوه بل دوست چېرته پیدا نه کړې او نه به بیا ستا مدد د قیامت په ورځ باندې کېږي ما د ټول
حضرت ابن عباس چې عظیم مفسر د قرآن دی هغه وایي ولا ترکنو ولا تمیلو د زړه محبت مو ورسره ساته د زړه مو اعلان اخواته مه وړه د ظالمانو په خوا د زړه به اعلان مه وړه او څه وایي ابن کثیر رحم الله بیا څه فرمایي ولا ترکنو ای لا ترضوا اعمالهم د دې کافرانو عملونه مه خوښوئ د دې کافرانو په عملو باندې مه راضي کېږئ بد ته په بدو ووایه ښو ته په ښو باندې ووایه د دې ظالمانو په ښو باندې مه په بدو باندې مه خوشحاله کېږه په ظلم باندې مه خوشحاله کېږه دا به الله تبارک وتعالی یو سخت سزا بیا تاسو ته هم درکړي د مفتی رفیع الله وصال صاحب د نشراتو څخه منتخبي اصلاحي ویناوي